ډاکټر جاوید اقبال وایي د پاکستان د ټولو نه غټه مسله د پاکستانیانو د کردار بحران دی. دغه شان جاوید احمدغان دی وایي پاکستان یو لوی علمي او اخلاقي بحران سره مخ دی. چې علمي بحران وي، اخلاقي بحران ورسره خامخا وي. مطلب دا دی چې علمي بحران دی نه هر طرف ته جهالت او جهالت دی. زمونږ ناسته پاسته، زمونږ خبرې اترې، زمونږ عمل او زمونږ رد عمل او زمونږ سوچونه فکرونه هر څه چې کوم دي د هغې نه جهالت ظاهرېږي. چې دومره زیات جهالت وي، نه د جاهلانو خلکو نه به بنده د ښو اخلاقو تمه څه وکړي. نو اوس په دې حال کې چې دا کام چې کوم دی نه دومره لوی علمي او اخلاقي بحران سره مخ دی، د پښتونخوا د یونیورسټو حالت د هغې چې جایزه واخلو نو موږ ته د ښه مستقبل هېڅ امید نشو ساتلی. لکه ګورئ په پښتونخوا کې د تېر کال نیم نه د 32 سرکاري یونیورسټو کې د 23 یونیورسټو پرمننټ وي سیز چې کوم دی وایس چانسلران نو دا نشته، دغه څوکۍ چې کوم دي دا خالي پرتې دي. پرو وایس چانسلر باندې حکومت کار چلوي او په هغې کې د ریپورټس مطابق داسې هم دي چې بعضې یونیورسټۍ چې کوم دي نو په هغې کې پرو وایس چانسلر چې کوم دی نو هغه سره د ډین عهده هم ده، هغه سره بله عهده هم ده. 2 3 عهدې چې یو سړی ساتي نو هغه به دغه یونیورسټي څنګه ښه وچلوي. د نګران حکومت په دور کې هغوی په دې باندې کار وکړو، پیپر ورک وکړو، څو میټینګز یې وکړل او اخره کې صرف د وي سیز هغه انتخاب چې کوم و نو هغه عملي راتلونکي الیکټډ ګورنمنټ ته منتخب حکومت ته پرېښوده، ځکه چې دا د منتخب حکومت منډیټ کې راته منتخب حکومت هغه دی اوس په کال برابر شي راغلی دی، خو تر اوسه پورې د وي سي هغه عهدې او څوکۍ چې کوم دی نو خالي پرتې دي. بل طرف ته د پښتونخوا دغه سرکاري یونیورسټۍ چې کوم دي د تېر کال دوونه یو لوی مالي بحران سره فاینانشل کرایسس سره مخ دي، تر دې پورې چې د اګریکلچر یونیورسټۍ د وي سي مطابق که حکومت را سره امداد نه کوي نو 3 میاشتې پس به موږ داسې حال ته راورسو چې موږ سره به د استادانو د تنخواه رقم بیا هم نه وي. چې کومې غټې سرکاري یونیورسټۍ دي، پخوانی سرکاري یونیورسټي لکه څنګه یونیورسټي اف پېښور ده، ګومل یونیورسټي ده، یو ای ټي ده، نو دې یونیورسټو ته خو یوه لویه مسله پکې د پنشن ادایګي ده، ځکه چې هغوی سره د روزمره چې کوم کار دی د هغې د چلولو لپاره پیسې نشته، نو پنشنرز له به پنشن د کمې نه ورکړي. او په دې حال کې چې یونیورسټۍ مالي بحران سره مخ دي، د استادانو د خوا نه د اډمنسټریشن د خوا نه بیا هړتالونه کېږي او هغوی سړکونو ته راځي، کلاسونه نه لي. ولې؟ ځکه چې هغوی وایي چې څنګه په بجټ کې د نورو سرکاري ملازمینو تنخواګانې سیوا شوې دا زموږ له تنخواګانې سیوا کوي. نو د هغوی مطالبه په خپل ځای باندې بالکل جایز ده، خو اوس یونیورسټو سره هغه چې کوم تنخواګانې دي د هغې رقم نشته، نو انکریمنټس په څه ولګوي. اوس په دې حال کې چې دومره لوی فاینانشل کرایسس دي، د حکومت موقف څه دی؟ نو حکومت د یونیورسټو ته دا وایي چې تاسو په خپله باندې خپلې خرچې اوس برداشت کوئ او په خپله ټول فاینانس مینیج کوئ. نو ټول فاینانس هغوی نشي مینیج کولی. ولې نشي مینیج کولی؟ یو خو دا ده چې دا سرکاري یونیورسټۍ د مخکې نه د سپون فیډینګ باندې عادت شوي دي چې هغوی ته پیسې دلته نه راځي او هغوی چلولې نه، چې دومره د اسانتیا د سهولت دی خوند اخیستی نه. دغه خلک اوس چې ته ورته وایي چې پخپله دا وچلو دا هغوی ته لږه ګرانه ده. او تاسو ته دا هم معلومه وي چې د حکومت ته کوم موقف دی، دا د آی ایم ایف وینا هم ده. آی ایم ایف هم وایي چې فیډرل ګورنمنټ ایز ویل ایز پروینشل ګورنمنټ چې کوم دي د دوی د یونیورسټو نه فنډز نور نه ورکوي، د یونیورسټۍ په دې باندې راولي چې د هغوی په خپله خپلې خرچې برداشت کړي. اوس د دغې خرچو د برداشت کولو لپاره یو چې کومه لاره ده نه خو بیا دا ده چې دغه سرکاري یونیورسټۍ چې کوم دي دوی په فیسز کې اضافه وکړي، نو چې دوی فیسونه د پرایویټ یونیورسټو هم رکړي نو بیا هغه میډل کلاس خلک هغه لویر میډل کلاس او هغه غریبانان هغوی هغه واړه به کوم ځای کې سبق وایي. نو دا بیا ځان له یو لویه مسله ده. یو پاکستان هم دغې غریب ملک او د غریب ولس صوبایي حکومت پکې د مسلې د حل لپاره یو ناشنا تجویز پیش کړی دی، هغه دا دی چې کوم یونیورسټو سره سیوایي ځمکې دي او د دوی ځمکې ډېرې دي، نو دغه ځمکې به خرڅې کړو او په دغه ځمکو نه چې کومې پیسې موږ سره راشي نو په هغې باندې به فاینانس مینیج کړو. نو یو خو دا خبره ده که چېرې فاینانس داسې مینیج کول د دوی مطلب وي چې موږ به دغه پیسې واخلو چې کومې ځمکې دي او په هغې باندې به تنخواګانې ورکړو او چې کوم لکه کرنټ اکاونټ ډیفیسټ دی خساره ده نه هغه به پوره کړو. نو دا خو به تاسو یو ځل په دې باندې پوره کوئ، 2 ځله به یې پوره کوئ، نو بیا به څه کوو؟ هو دا یوه خبره ده که چېرې دغه ځمکه دوی خرڅه کړي او په هغه په سټاک ایکسچینج کې انویسټ کړي، بلې ځای کې داسې انویسټ کړي چې کوم ته انډومنټ فنډ وایي او د هغې نه بیا دوی د پروفیټ راځي او په هغې پروفیټ باندې دوی چې کوم دی یونیورسټۍ هغه خرچه چلوي، نو دا پکې یو لاره کېدی شي. خو دې سره ریلیټډ بله یو نقطه ده او هغه دا ده چې دا خو د شمېر د ګوتو د شمېر 2-3 یونیورسټو سره ځمکې شته، نور یونیورسټو سره خو نشته، بلکې ډېرې یونیورسټۍ خو زموږ داسې دي چې هغوی باندې چې کومه ځمکه ده هغه پرې الریډي کمه ده، نو هغې له خو نور اخیستل غواړي. اوس دا تر دې ځایه چې موږ کوم وویل د دې نه خو به تاسو ته فاینانشل کرایسس پته لګېدلي. اوس راځئ چې وګورو چې دننه په حکومت کې دننه کومه رسخکشي ده د طاقتورو په منځ کې، نو د هغې نه زموږ د حکومتونو زموږ د مشرانو د ترجیحاتو پته لګي. صوبایي کابینې هغه ورځ په یونیورسټیز ایکټ 2012 کې ترمیم کړی دی او دغه بل چې کوم دی نه دا یې تیار کړی دی، دا به اوس په صوبایي اسمبلی کې پیش کړي او دغه بل به په اسانه باندې صوبایي اسمبلی پاس کړي، ځکه چې هلته کې د پي ټي آی ښه اوورویلمنګ میجارټي ده. نو چې کله دا پاس شي نو بیا به څه وشي؟ لکه تر اوسه پورې موږ تاسو ته پته ده چې یونیورسټۍ کوم مشر یې هیډ یې هغه د وي سي وایي وایس چانسلر، چې دا وایس چانسلر نه چانسلر به څوک و؟ چانسلر به ګورنر و. نو دی اوس په چې کوم دی نه چانسلر د دغې بل چې پاس شي د چانسلر به یې به وزیر اعلی
دغه شان چې وي سیز مو مقررېدل نه د اپوینټمنټ د اختیار چې کوم نو که دا علامتي وو خو دا به ګورنر سره دا علامتي اختیار یعنې اخره کې چې به ګورنر منظوري ورکوله دا مو اوس ګورنر نه بس اخلي او دا وزیر اعلی له ورکوي نو مطلب دا دی چې هغې طرف ته موږ خپل یونیورسټو ته سوچ وکړو او دې طرف ته د حکومت په منځ کې د رساکشۍ ته د سیاسي مقابلو ته سوچ وکړو اندازه موږ خپله لګولی شو چې د دې کار مستقبل سره چې هغه کوم شته تعلیمي معیار دی نه او یې ورځ پر ورځ باندې باندې را روان دی اخره کې په دې یو خبره باندې ستاسو نه اجازه اخلم چې امریکا د دنیا سوپر پاور دی خو تاسو ته پته ده چې د امریکې فوجي طاقت د هغې معاشي طاقت دا ټول چې کوم دي د دې بیس ګورئ د هغې علمي طاقت دی ځکه چې د دنیا ټاپ 100 یونیورسټیز کوم دي نو په هغې کې د امریکې 53 دي یعنې په سلو کې 53 ته نیمې نه سیوا صرف د امریکې دي د دنیا ټاپ یونیورسټي هارورډ ده لکه څنګه چې مسلمانانو کله په دنیا باندې راج کو نو موږ ته پته ده چې مسلمانان صرف یو فوجي طاقت نه وو بلکې هغې سره سره بغداد د علم مرکز و او د ټولې دنیا د ټولو نه غټې غټې یونیورسټۍ چې کومې دي دا په اسلامي دنیا کې وي د دلته نه په ټولې دنیا ته علم خورېده د یو قام د عروج او د زوال انحصار د هغې په تعلیمي معیار په تعلیمي نظام او په تعلیم باندې وي بله ویډیو کې بلې موضوع سره د الله پامان